پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی ان فی الجنة غرفا په جنت کې ناشنا کمرې دي دومره ناشنا دي یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها داسې ناشنا کمرې دي چې دننه پکې کښېنې نو بهر چې څه دي هغه به درته ښکاري او چې بهر کښېنې دننه چې څه دي هغه به درته ښکاري دومره خوندورې کمرې دي او داسې ناشنا خیمې دي یو کس راپاڅېد یا رسول الله دا خو ډېرې مزدارې دي خو لمن هیه دا د چا دپاره دي اصل سوال دا دی لکه اوس یو سړی لګی د جنت هغه اوصاف بیانوي جنت کې به دا او جنت کې به اهم سوال دا دی چې د جنت خو دومره اوچت دی خو د دې د چا دپاره د جنت به ګټلی کېږي څنګه اوس دومره اوچتې کمرې خو په جنت کې شتي خو دا د چا دپاره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووي لمن اطاب الکلام دا اوچتې کمرې د هغه چا دپاره دي چې اخلاق یې مزېداري خبرې پستي نرمي لمن اطاب الکلام اولنی صفت به وکړي څه دی اخلاق یې مزدار دي اخلاق مزیدار اخلاق ګوره انسان رسی هغه د جنت هغه منځ ته یې رسی مزیدار اخلاق لمن اطاب الکلام دویم دې دپاره مې حدیث وي واطعم الطعام او خوراک خوروي دې کې عامه خبره کړې ده یعنی غریب پکې هم داخل دی او غیر غریب پکې هم داخل دی لکه په میلمنو خوراک خورول په ملګرو خوراک خورول په دې به الله اجر ورکوي دا ټول پکې دننه رالو نو دویم صفت په دې سړي کې څه دی خوراک خورئ د غریبانانو پکې خیال ساتي د دې دلاسه الله دغه ځای ته رسولی دی دریم وبات قائما والناس نیام او خلک اوده پراته او دی د شپې الله ته ولاړي تهجدو کې جاړي د دې دریو خبرو دلاسه دته دا اوچتې کمرې میلاویږي درې صفات کم یو دي ښه اخلاق خوراک ورکول او د شپې تهجد چا کې چې دا درې صفات دي نو دی به الله رسوي هغه اوچتو کمرو ته په جنت کې الله دې دغه کمرې موږ ته او زموږ مشرانو ته او کشرانو ته ټولو ته دې الله نصیب کړي